د پاکستان پوز ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لانجمنې پولې باندې به ازغن تار لګول او د سار لپاره کلی جوړول د کال 2013 د دسمبر د میاشتې پورې سرته ورسي. د پاکستان د قبایلي سیمې سویلي وزیرستان لپاره پوزي مشر میجر جنرال نومان زکریا د پولیس سره نږدې خارجي خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د مغربي سرحد په حق له پاکستان په مکمله توګه خپل تګلاره بدله کړې ده. دوی وویل چې په روایتي توګه دا پوله به هر وخت د تګ راتګ لپاره کلاو وه. پاکستان هر وخت غوښتل چې د دې مخنیوي وکړي ځکه اوس یې مناسب وخت راغلی دی او په دې یې عمل شروع کړی دی. By December 2018 is going to be as follows. Number 1, د کال 2013 د دسمبر د میاشتې نه به هغه علاقې چې زموږ او زموږ د افغانانو رونو په نظر کې حساس او مهم دي او پرې تګ راتګ کېدلی شي او د دې انتظام هم ګران دی هغو باندې به په مکمله توګه ازغنتار ولګولی شي. په پوله به کلی جوړې کړی شي. د دې نړیوالې پولې 1 انچ به هم د دوی د سار نه پټ نه وي. there will be not an inch of international border that shall not remain under our observation. د کابل د اعتراض باوجود پاکستان د افغانستان سره په نږدې 1500 کیلومتره د ازغنتار غځوي او کلی جوړوي. کابل او د پاکستان د قبایلي سیمو خلک وايي د برطانوي سامراج لخوا په کال 1893 کې راخکلي شوی ډیورنډ کرښه بندولو سره به د پښتنو کورنۍ او ملګري د یو بل نه جدا شي. کابل او واشنگټن تور لګوي چې پاکستان کې د پټ پناه محفوظ ځایونو نه وسلوال ترهګر په افغانستان کې افغان او نړیوال ځواکونه او د افغانستان عام وګړي پنهخه کوي او زیاتوي چې د پرله پسې غوښتنو باوجود پاکستان د دغه وسلوالو ډلو په خلاف کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. څېړونکي وایي پاکستان د ترهګر وسلوالو په خلاف په عملیاتو کې د ښه او د بد تمیز ساتلی او تر اوسه په خاص توګه د حقاني ډلې په خلاف زړه پورې عملیات نه دي شوي. پاکستان دا تور ردوي او وایي پوځي او استخباراتي عملیات یې د ټولو ترهګرو ډلو په خلاف دي. اسلام آباد کې د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټي سټډیز څېړنکار امتیاز ګل وایي د پاکستان لخوا د حقاني ډلې په خلاف عملیات شروع کول به جنګ ته دعوت ورکول وي. They are old business social relationships that are still very much. پخوانۍ ټولنیزه رابطې او کاروبارونه د مخکې په شان اوس هم ژوندي دي. د دې یو تاریخ دی او د دې جړلې په قبایلي روایتو کې ژورې خښې دي او همدا وجه ده چې پاکستان د حقاني شبکې په خلاف د عملیاتو نه منع کوي. دوی ګڼي چې د دوی په خلاف عملیاتو سره به د افغانستان جنگ خپل ملک ته راولي. د امریکای پخوانی پوځي مشر اډمیرل مایک مولن په کال 2011 کې حقاني شبکه د پاکستان د پوځ د استخباراتو ښه لاس بللی وو. واشنگټن کې د وډرو ویلسن سنټر څېړنکار مایکل کوګلمن وایي پاکستان حقاني شبکه او نور وسلوالې ډلې په افغانستان کې د خپلو قامي ګټو او په افغانستان کې د هند مخ په زیاتېدونکي اغیز د مخنیوي لپاره کاروي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان سره په پوله د وسلوالو د څارنې او د تګ راتګ د مخنیوي لپاره په نږدې 1900 سرحدي کلو جوړولو او د څارنې لپاره د ازغنتار سره د جدید آلاتو په لګولو به نږدې 55 ارب روپۍ خرڅ راځي.